کوم قرآن چې موږ تاسو نن بې وفایي ورسره هغه قرآن چې موږ تاسو تلاوت ته نه یې هغه قرآن چې موږ او تاسو د ځان لپاره یو غټ بوج چې راوایه تاسو وګورئ پر یو آیات باندې الله څومره اجرونه ورکوي لیکن موږ ستاسو نیکي همیشه رسالت وکړو دا وجه ده چې نن موږ او تاسو د خپل قرآن سره مینه نه لرو حالانکې دا کوم قرآن دی وما كان هذا القرآن دا خو هغه قرآن نه دی چې د ځانه جوړ شوی دی دا خو هغه قرآن دی چې هغه د مخکې کتابو د تورات او د انجیل او د زبور تصدیق کوي نن کافران هم زموږ په جفا باندې پوه شو زموږ په بې وفایي د خپل دین او د قرآن سره او د خپل نبي سره کافران هم په موږ باندې پوه دي هغه کافران چې هغه د دنیا سخت متعصبین خلک دي هغه ضدناکه دي هغه شکست خورده قوم دی دا خلک چې کله شکست وخوري باره نو بل څه نه وي په یو کور ته ډبرې راوغورځو د دې په پټه د دې شمسي ماتې کړه دا نن هغه شکست خورده قوم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دې ته بار چیلنج ورکول شوی دی که تی قرآن دا د ځانه بولي الیاذ بالله یا سحر و جادو بولي یا د شاعر کلام بولي فاتو بصورة بمثله یو صورت د دې مثل راوړئ من استطعتم من دون الله خپل پلارانو نیکهګانو ټول سره راجمع کړي یو صورت راوړئ لیکن دا ټول به عاجز په ټولو باندې د قرآن یو صورت مثل نه سوی راوړی ټول عاجز هغه وخت کې د مسلمان دبدبه وه حضرت عمر رضی الله عنه دبدبه وه یو کافر دومره جرأت نه سوی کولی چې مسلمان ته په چپه سبه سترګه کتلی وای نن مسلمان دغه حال ته راورسېدی د دنیا پر سر باندې 1 بیلیون اشاریه 2 تعداد باندې مسلمان شته یعنې څه مطلب 2 عربه په لږ کم باندې مسلمانان شته د مځکې پر سر 2 عربه مسلمانان 50 مملکتونه د مسلمانانو د قبضې لاندې دي دا اسلامي حکمراني په دې کې شته 50 په دې کې هر قسم قوت د دې سره شته ایټم بم هم ورسره شته هغه بریدونکي وسلې هم الله دې ته ورکړي دي چې تیل دي معدنیات دي رقم ذخایر دي لیکن الله سبحانه وتعالی چې کله دې قرآن ته خپل نبي سره جفا شروع کړه قرآن ته اشاره وکړل الله د کافرانو څخه د دې دبدبه وایسته د کافر په زړه کې دومره دبدبه نه سپاله ځکه کافر راولاړېږي هر کال زموږ ازموینه کوي کله قرآن ته اور واچي کله نبي علیه الصلاه وسلام کارتون جوړ کړي کله د قرآن بېعزتي وکړي عام د دې چې په 2000 کې تاسو نه ولیدل چې قرآن یې پاڼې کې کښې شوي بیا هلته لسې زنانې شراب خورې پراتې دي کړلې او هغه پر دې قرآن شریف پر ورکو باندې ډانس کوي کم یو نر مؤمن پیدا شو یو څوک غالبزې وخوړي په دې باندې د یو چا په زړه کې د ستنې برابر درد پیدا شو خو دا زموږ ایمان دی د قرآن سره دا زموږ مینه د قرآن سره دا زموږ جفا د خپل قرآن سره ده دغه زموږ وفا د خپل نبي سره خپله وګورئ